نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤذن اذان کوي هغې سره تاسو د اذان جواب ورکوئ. د دغې شفاعت شرایط دي ده. اول کله چې مؤذن اذان کوي هغې سره جواب ورکوئ. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هغه وایي الله اکبر الله اکبر، تاسو وایئ الله اکبر الله اکبر. حي على الصلاة او حي على الفلاح چې دا په دې کې به صرف داسې وي چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم به ورسره نه وي. دا اذان چې دی ویله دینه بعد به بیا درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وي. دا ګوره صحیح مسلم حدیث دی. بیا په نبی صلی الله علیه وسلم درود وي، که هغه اللهم صل ټول وي او که صرف دا وي صلی الله علیه وسلم دا به وي. درود شو د اذان نه بعد. د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم وایي زما دپاره تاسو وسیله وغواړئ. هغه دعا چې موږ کوم ویو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دې ځای پورې انك لا تخلف الميعاد په صحیح حدیثونو کې نشته. دا دعا چې دی ویله ځکه دې کې وسیله نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې خپله وایي دا یو درجه د منزله ده په جنت کې چې یو بنده الله ورکوي او زما امید دی چې مال یې راکړي. د هغې به خپله شرحه ده هغې ته ننوځم. خو بیا دا فرمایي دا کار چې دی وکړو د مؤذن د اذان جواب دی ورکړو هغې نه بعد دی بیا درود په ما وویله او بیا دی دا دعا وویله چې دا اصل کې نبي صلی الله علیه وسلم دپاره دعا ده چې الله پاکه زموږ د پیغمبر له دقه مقام ورکړي. دا مقام چاله ورکړي؟ زما پیغمبر له ورکړي په ټولو انبیاو کې. دا چې دی وکړو وی حلت له الشفاعه دقه انسان دپاره زما شفاعت په قیامت کې دا جائز شو او دا وشو. حلت معنی دا زما طرف نه ولس شو شفاعت هغه وشو. شفاعت به ولس کیږي د الله په فضل سره. نو څونه اسانه عمل. لوی مشکل زمونږ دا د اکثر زمونږ ملکونو کې اذان نه شروع شي خلک به څه وایي وایي اذان شروع دی خبرې خینې دي خو قصه به شروع کړي او نه د الله بنده چې اذان شروع دی خپله به ځان ګواهي ورکړي چې خبرې خینې ده بیا شروع کړي. دا خو ښه نه ده که نه. اذان سره باید سمدست بند شي. بلکې د سلفو اهتمام دومره زیات و هغې چې به کله اذان شروع شو بعضو نه به دا هم نقل چې ډوډۍ به یې خوړله که نه ډوډۍ به ودروله جواب به دا غټه خبره د قیامت کې تا ته د الله پیغمبر شفاعت حاصلیږي او هغې دپاره دا کول پکار دي. نو کم از کم موږ د ډوډۍ نه ویو چې ډوډۍ بنده کړو خو باید چې دا خبرې قصې دا خو بندې کړو که نه ټول څونه خوند به کوي ټول غلی شي او دا وکړو او د الله د پیغمبر دغه سعادت او شفاعت د ځان لپاره څه کړي حاصل کړي.